احادیث کې الحمدلله دعاګانې راغلي دي. خاص کر په صحیح حدیث کې دا دعا راغلې ده چې نبی علیہ السلام به حسن حسین دمول او بیا فرمایلی استاد پلار ابراهیم با علیه السلام په دې باندې به چې د اسماعیل او اسحاق علیهم السلام هغه به دمول. هغه داسې ده نبی علیہ السلام دې دوانه چې به دمول نو په دې کلماتو باندې اعیذکما زه تاسو دوانه د الله پتام کلمو په پناه کې ورکوم. اعیذکما بکلمات الله التامات من كل شیطان وهامات ومن كل عین لامه. دا دعا چې دی نو په دې باندې نبی علیہ السلام حسن حسین دمول. ستاسو بچی که اوس مثلا ډیری نو تو اعیذکم ویلی شي. اعیذکم بکلمات الله التامه من كل شیطان وهامه ومن كل عین. که یو ماشوم د وینو اعیذک به وي صحیح شوه، او که د ځان دپاره وی نو بیا به داسې وایي اعوذ بکلمات الله التامات من كل شیطان وهامات ومن كل عین لامه. زه پناه غواړم د الله تعالی په پوره کلماتو باندې. اعوذ بکلمات الله التامات من كل شیطان، د هر شیطان، وهامه او د هر قسمه بلاګانو نه، ومن كل عین لامه او د هغې سترګې نه چې هغه په خلکو باندې مصیبت راولي. نو دا ښکلې دعا ده او ډیره بهترینه هم ده، آسانه هم ده. دویمه دعا هغه چې دی نو که ستا دا یره کېږي چې یاره مثلا زما نظر ونه لګېږي نو ته چې یو ځای ته ورننوځې یا ماشوم ووینې ښایسته ماشوم دی، یا د چا مال او دولت ووینې، یا د چا کور ووینې، بنګلې ووینې، صحت ووینې، نو ته به داسې وایې ماشاء الله لا قوة الا بالله. که بارک الله دې ویلو نو کوم صحیح ده، ځکه دعا دې ورته وکړو. دا په قرآن کې راځي چې فلولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. ولې داسې نه وي چې کله خپل باغ ته ننوتلې نو تا به داسې ویلو چې ما شاء الله لا قوة الا بالله. او نبی علیہ السلام یو صحابي ته وایي فهلا برکته، تا بارک الله ولې نه ویلو؟ نو دا دعاګانې راغلې دي. بیا چې په چا باندې نظر بد ولګېدلو، لکه مثلا په ما باندې ولګېدلو، زه بیمار شم او زما چې دی معین سړی ما ته معلوم دی چې پلانکي چې دی نو زه نظره کړی، نو زه به هغه ته ووایم هغه به چې دی نو اودس چاراندام وکړي او داخلة الازار د لنګ دننه طرف به ووینځي، د پرتوک دننه طرف، د خښتک دننه طرف، هغه به په لوښي کې هغه اوبه ماله راکړي. او که ټول غسل یې وکړه او بیا راله راولېږلې نو هم ښه ده. په دغې باندې به غسل وکړي چې په دغې د غسل وکړل نو بس ته به ټیک ټاک شي. په دې باندې چې دی یو صحابي غالبا د هغه نوم دی سهل ابن حنیف، ډېر ښایسته وجود یې لرلو. نو یو بل صحابي ولیدلو چې د هغې نوم کې غالبا عامر راځي، نو هغه چې کله دی ولیدلو غسل یې کول نو قسم یې وخوړ چې داسې وجود د سړی خو پرېږده چې دا ما د یو پیغلې جینۍ هم نه دی لیدلی. نو هغه سهل ابن حنیف په هغه ځای را پرېوتلو نو بس خپلو خپلوانو یې راواغسته، نبی علیه السلام ته یې راوړلو، ویل یا رسول الله هل لک فی سهل ابن حنیف، ته سهل ابن حنیف ته نه ګورې داسې حال پېښ شوی دی؟ نو نبی علیه السلام وفرمیل تاسو په چا باندې تهمت لګوئ؟ وایي په عامر باندې. نو نبی علیه السلام چې دی نو راوغوښتلو، وایي علی ما یقتل احدکم اخاه، په تاسو کې یو تن خپل ورور ولې قتلی؟ فهلا برکته، تا چې د ده وجود لیدلی او تا به بارک الله ویلی و، ماشاء الله به دې ویلی و. نو بیا نبی علیہ السلام هغه ته وفرمیل چې ته اودس چاراندام وکړه او داخلة الازار دا ووینځه او اوبه راوړئ او په دې واړوئ. نو چې په دې واړولې نو وایي سهل ابن حنیف بالکل ټیک ټاک شو روان شي. نو دا یې ډېر ښکلې طریقه ده، په دې باندې چې دی نو سړی د هغې نه بالکل خلاصېږي. بیا مزید د احتیاط دپاره ته دا کولی شي چې سحر او ماښام دا آیت الکرسي 3 ځله، قل هو 3 ځله، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 ځله، او ورسره دغه دعا به ملګري کوي چې اعوذ بکلمات الله التامات من كل شیطان وهامات ومن كل عین لامه. دا به وایي او په وجود به 3 ځله راکاږي. نو دا چې دی نو بل دفاعي علاج دی سحر ماښام. نو که د چا نه یېرېږي چې هغه راننوځي او ته یېرېږي چې یاره دا سړی خو زمونږ وس راځي او د دې سړي نه خو خطره ده، نو په دغې ټیم کې به په ځان باندې زر دمونه ووایي
که په کمره کې ناسې نو دا به اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. نو چې تر څو پورې په دغه مجلس کې تاسو ناسې هېڅ ضرر دا تعالی نشي درکولی. من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. څوک چې یو منزل ته ورننوتلو، یو ځای ته، منزل په عربۍ کې به تاسو ته پته وي مطلق ځای ته وایي، تر دې پورې چې په غار کې په یو ځای کې کېناستې دا هم ستا منزل.